السلام علیکم ګرانو ملګرو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. آر کې د کوچني اختر لمونځ د ځینو چارواکو په نشتون کې ترسره شو. د غبرګولي 14 نن ورځ د کوچني اختر لمونځ په آر کې د عبدالله په نشتون کې ترسره شو. همدارنګه د لمانځه ترسره کېدو وروسته د هیواد ولسمشر محمد اشرف غني پاکستان هیواد ته د خپل راتلونکي سفر نیټه په ډاګه کړه. هغه ویل چې د سرطان د میاشتې په 8 نیټه به پاکستان ته لاړ شي. ولسمشر همدا ډول ویل چې موږ ناامیده کیږو او ډېر هیلهمند کیږو. د پاکستان په اشارې سره ویل چې مجلسونه ښه موږ هیله لرو چې عملي هم ښه ګامونه اوچت شي. د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه هم یادوري وکړه چې باید امنیتي ځواکونه په پوره ډول سره باید طرفي پاتې شي او د دوی شعار د خدای هیواد او دنده ده، نو په همدې خاطر باید دوی خپله وظیفه وکړي. ګرانو ملګرو، که تاسو دغه ویډیو او یا معلومات خوښ شوي وي نو ویډیو شیر او لایک سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.